حضرت مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو مداحین یادي زیات تعریف کوونکي وګورئ نو دغه په مخ باندې خله باندې خاوري ورواچوي. دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې مداحین غالبا هغه خل مراد دي چې د خلکو د خوشالول لپاره چپړوسی کوي او د هغوی مخامخ هغه د هغوی صفت کوي، په هغه کې ډېره مبالغه کوي، قصه خواني قصې کوي وغیره او د هغه تعریفونه کوي. نو د هغه نه څه شی راوښتلی په هغه کې ډېره مبالغه کوي د هغه په تعریف کې. داسې کسانو په خوله کې خاورې ور واچوئ، ځکه چې دی د چا تعریف کوي او مخامخ یې کوي، ای خو دا د هغه په هغه کې لوی پیدا بشي، تکبر به پکې پیدا شي، د چا مخامخ صفت مه کوه. او بل دا چې داسې کسان چې دی عادت وي چې د بعض خلکو په مخ کې د خلکو د مشرانو د بل چا صفت کوي او غواړي چې په دې سره څه دغه راوښلي، څه دنیایي مفاد ته نه حاصل کړي. نو داسې خل دا ښه خل نه دي، دا ښه صفت والا خل نه دي چې ناس د مخامخ دغه صفت کې د خلکو په مخ کې تعریفونه کوي، دغه چپړوسي کوي. نو دا غلط صفت دی. دې وجې نه که سړي او که زنانه وي بیا چې داسې کارونه موږ اجتناب وکړو چې د چا مخامخ صفت ونه کړو او بیا داسې مبالغې پکې ونه کړو چې هغه د دغه صفت لایق نه وي او ته بس داسې صفتونه کوي چې اسمان ته ورسئ، او یا دغه صفت د وجې نه ستا څه مطلب وي او څه کار دې غرض دي، څه مطالبه دې وي، څه ترې راشلول غواړي، دا خو بیا ډېره بده خبره ده. د دې وجې نه د داسې کارونه اجتناب پکار دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.